ډیر خلک دا وایي چې مولوي صاحب زکات چاته ورکړو. زکات مستحق ته ورکول پکار دي. غیر مستحق سړي یعنی مستحق کم سړی چې د نصاب په قدر د سره پیسې نه وي ورسره، د نن تاریخ په حساب باندې تقریبا 1.5 لک روپۍ که د چا سره نغدي ورسره وي، قرضه او پور ور باندې نه وي، دا سړی چې دی مالدار دی، پر د باندې زکات ورکول فرض دي. دی د خلکو زکات نسی اخیستلی، له خلکو څخه د دپاره د خلکو زکات اخیستل د ځان دپاره د دې سړي د سره جایز نه دي. گویا زکات به اول غریب حق دی، مستحق حق دی. ډیر خلک دا زکات خپلو خپلوانو خورلڼو زنانو ته ورکوي. په دې کې دا شی په نظر کې ساتل پکار دي، داسې نه چې زکات هم ضایع سي او د زکات په مال کې برته پاتې سي، ادا نه سي. یو فرض دی په ذمه پاتې سي، ګناهګاره به سي سړی. که خورلڼو ته زکات ورکوي یا خپلو قریبانو رشته دارانو ته زکات ورکوي، د لږ تحقیق کول پکار دی چې دا سړی صاحب نصاب خو به نه وي. بهرحال د زکات ورکولو څخه مخکې لږ تحقیق څه نه څه، داسې نه چې پوښتنې او هغه پسې کوي اندازن څه نه څه یو حال او احوال وسي یا پوښتنه ځینې وسي چې هغه ته وویل سي چې زکات در باندې کیږي، صاحب نصاب خو به نه 1.5 لک روپۍ په مقدار خو به نه لري، نو که هغه وایي چې یا مکروزه یم پوروړی یم نه لرم، نو بیا زکات ور باندې کیږي. بهرحال زکات مستحق ته ورکول پکار دي. بل دا چې زکات عام مسلمان ته چې صاحب نصاب نه، دویم دا چې سید او هاشمي نه، ساداتو ته د فتوا د روی زکات جایز نه دی. اگر چې ځینې علما دا وینا کوي چې چونکې ساداتو ته مخکې د بیت المال خمس 5 حصه هغه د ساداتو دپاره د بنو هاشم او د سیدانو دپاره مخصوصه وله، نن سبا هغه ترتیب نسته، باید چې ورکول سي. لیکن چونکې عمومي فتوا د دارالعلوم دیوبند او زموږ د دې ټولو در اوسه لا دا ده چې سید ته زکات ورکول درست نه دي. زه خو وایم چې سادات آل رسول د پیغمبر علیه السلام رشته داران دي. د رسول الله د رشته داری او د محبت تقاضا دا ده چې سید ته د مال خیره زکات باید سړی نه کي ور. سید ته باید د زکات څخه علاوه دومره سرمایه او دومره پیسه او دومره مصرف دونه خرچه ورکي چې دی د بل حاجتمن پاته نسی. د رسول الله د رشته داری خاطر دادی چې ستا او زما په رشته دارانو کې سادات وي، سید وي، هاشم وي، بنو هاشم وي، آل رسول وي، نو هغه غریبان وي. د زکات څخه علاوه په نور مات کې صدقاتو کې هغه ته کومک ورسره وکړو، هغه سره مدد وکړو. بهرحال عمومي فتوا دا ده چې سید ته زکات جایز نه دی. د دې څخه علاوه د زکات بهترین مصرف هغه درې دي. یو په خپلو رشته دارانو کې، په خپلو قریبانو کې، په خپلو چې هغه چا چې رشته او قرابت ورسره وي هغو ته زکات ورکول 2 اجر راځي. یو خو به دا چې د رشته دارۍ حق به ادا سي، دویم دا چې زکات به ادا سي. لیکن شرط دا دی چې دا شي ته به ګورې چې هغه کم چاته چې ته زکات خپل رشته دار ته ورکوې هغه صاحب نصاب خو به نه وي، زنا نه وي، سونه خو به نه لري، نو صاحب نصاب ته نسی ورکولی، غریب ته به ورکوي. دویم صحیح مصرف د زکات چې دی هغه دینی مدارس دي. تاسو ته معلومه ده چې د دینی مدارسو د طالبانو علمی، دنیوي، اخلاقی او ایمانی تربیت زموږ استاسې د بچانو د اولادو کې دینی مدارس زیات د دې هغه دي چې زکات او صدقات موږ ورکو. او دریم مجاهدین او یا د دین دپاره چې کم خلک مهنت کوي په هر شکل وي، تبلیغ وي، جهاد وي، خصوصا نن سبا د فلسطین مسلمانان هغه د مسلمانانو ته د امداد او د کومک سترګې کږې دي. نو په دې وجه باندې د فلسطین مسلمانانو سره یا د فلسطین د خلکو سره د زکات او صدقات په مد کې کومک کول، مدد کول، دا د مسلمان او د ایمانی یو فریضه ده د مسلمانانو جوړیږي. دغه درې مصارف د زکات ډیر بهترین مصارف دي. او خو لیکن هغه ته هم دا ویل چې دا د زکات پیسې دي چې هغه بیا په خوراک او په هغه باندې ولګوي. یا کم څوک چې د فلسطینیانو دپاره زکات یا صدقات اصولي هغه ته دا وینا وسي چې دا د زکات پیسې دي.